ډېر انسانان په دې فیسبوکونو کې او دغه شان په دې موبایل کې یو بل سره میسج او ټلیفون د دې په رابطه باندې کوي چې سبا کومه روژه ده 15 د شعبان دې دوی راوړي او بعضې اثار راوړي که چا په دې شپه باندې قیام اللیل وکړي دومره اجر دی او که سبا چېرته چا روژه ونیوله نو دومره اجر دی. شریعت مطهره د دې متعلق څه خبره کوي چې رښتیا د دې شپې قیام اللیل دومره ثواب لري او دغه شان سبا د روژه دومره ثواب لري لکه څنګه چې دا خلک بیانوي. راځئ اوس د دې روژې حیثیت وګورو. اول خو په ځای د دې باندې چې دا روژه ونیولی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې صراحتا د دې نه منع راغلی ده. ځکه موږ په دې لپاره پیدا شوي چې په دې دنیا کې د الله بندګي وکړو لیکن د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د سنت او طریقې برابر. حدیث کې راځي ابو داود کې حدیث دی د حدیث رقم دی 2009 ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ویلی دی چې کله شعبان میاشت نیمایي له ورسیږي نو فلا تصوموا تاسو روژه مه نیسئ. دا خلک ګوره په دې ورځ باندې اوس روژه نیسي دا سبا ورځ او د شپې د دې متعلق به دغه شان منځونه کوي او عبادتونه کوي. دې حدیث کې چې کوم ابو داود کې 2009 نمبر صفحه د حدیث نمبر د ابو هريره سے روایت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې روژې نه صراحتا منع کړې ده. تاسو به دا روژه نیسئ نه. د دې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع وکړله نو لهذا د دې اهتمام کول د سبا ورځې د اسلام په دین کې دا نشته. بل حدیث بخاري او مسلم د هغې کې داسې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي یو کس په تاسو کې د رمضان نه یوه ورځ یا 2 ورځې روژې نه مخکې کوي مګر داسې یو سړی چې په مخکې عمر کې او په مخکې وخت کې د دې روژو اهتمام کړی و هغې به یې کولی شي. الغرض 15 د شعبان باندې روژه نیول د اسلام په دین کې په ځای د دې باندې چې موږ ځان له پې اجر والو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ښکاره صراحتا منع وکړه. دویمه بعضې خلک دي چې هغه په دې شپه باندې بیا عبادتونه کوي منځونه. د دې منځونو متعلق به دومره خبره وکړو چې په دین د اسلام کې د دې منځونو هېڅ حیثیت نشته. الموضوعات د ابن جوزي دویم جل 120 نمبر صفحه وروسته به انشاءالله د هغه عبارت نقل کوو. المنار المنیب د ابن قیم صاحب 98 نمبر صفحه ابن کثیر 4 جلد 120 نمبر صفحه صاحب د مشکات حدیث نقل کړی اول جلد 408 او به التا په تغلیق د امام البانی رحمه الله هغه کې دغه خبره ذکر کړې ده چې په دې کې یو روایت دی چې کله د شعبان 15 شو نیمایي شوه نو فقوموا تاسو ودروئ د دې شپه معنا قیام اللیل وکئ او سبا د ورځې روژه ونیسئ. دا حدیث ابن ماجه رحمه الله نقل کړی لیکن د دې سند ضعیف دی جدا. په دې کې راوي دی ابن ابي بصره او هغه به د ځانه احادیث جوړول. لهذا د شپې پکې منځونه رانغله او سبا په 15 د رمضان باندې روژه نیول دا په دین د اسلام کې رانغله بلکې دا روایت ضعیف دی او ډېر انتهایي ضعیف جدا یې ویلی دی. بیا په السنن والمبتدعات اول جلد 144 نمبر صفحه باندې ویلی دی چې د دې 15 په شپه باندې کوم منځونه دي یا دغه شان کومې دعاګانې دي لم تثبت منها شیء هېڅ ثابت نه دی. نو لهذا ما د شپې دعاګانې پکې غواړئ چې مخکې مو غوښتلې نه او ما د شپې پکې په یو خاص طریقه باندې منځونه کوئ او نه سبا د دې ورځې روژه په دین د اسلام کې شته په څه حیثیت باندې چې انسانان یې وکړي. الموضوعات موسوعة الکبرى د امام ملا علی قاري رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د مسلک یو قوي عالم دی هغه څه خبره ذکر کړې ده. ومن ذلك احاديث صلاه ليله النصف من شعبان په دې ځای روایتو کې یو هغه احادیث دي چې د خلکو د شعبان د 15 د شپې په باره کې نقل کړي دي. به طور مثال یو حدیث دوی راوړی یا علي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علي له ویلي من صلى چې منځ وکړي ليله النصف من شعبان د 15 شپه د شعبان باندې سل رکعاته خو لیکن په هغې کې زر کرته قل هو الله احد ویلي الله عز وجل به د دې انسان ټول حاجتونه پوره کړي چې په دې شپه باندې کوم غوښتلي ده چې څه حاجت یې غوښتی دی الله عز وجل ورته دا پوره کوي. او بیا ډېر اوږده روایت یې پیش کړي دي چې دا کار چې وکړي د 80,000 حورو نکاح ورسره کېږي د هرې حورې دپاره به تقریبا 80,000 غلامان وي. نو بیا ملا علی قاري صاحب فرمایي چې والعجب تعجب خدا دی کوم یو انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د علم بوی لري چې هغه دوکه شي په دغه شان ګپ باندې او د شپې دا د مانځه اهتمام به وکړي. دا خو دروغ دی دا خو ګپ دی چې د خلکو نبی کریم علیه الصلاة والسلام له پیش کړي دی چې یا علي که په دې شپه باندې چا سل رکعاته منځ وکړو نو داسې حاجت به الله پوره کړي دا بیا حورو سره به نکاح وشي او هرې حورې له به بیا تقریبا 80,000 غلامانې
هغه به دومره بچی راوړي او دا به وکړي او دا. مولا علي قاري صاحب فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سنت باندې علم لري او بوی قدر لري، په دشي دروغ باندې دوکه کېږي نه، معنا دا دروغ. او بیا څه ویلي دي؟ وی په دغه منځونه په دین د اسلام کې تقریبا د 400 سدین را په دې خو د خلکو وځ کړی دي، او کوم ځای کې دي ایجاد شوی د بیت المقدس کې دې منځونه د لپاره به مختلف روایت د خلکو جوړ کړي دي. په تور مثال من قرأ ليله النصف من شعبان، چا چې د شعبان د 15 په دې شپه باندې زر کرته قل هو الله احد ویلې، هلته به نورم ډیر وګړه احادیث ذکر کړي دي. یو بل روایت د شرا وړي چا چې د شعبان په 15 باندې 13 رکعات منځو کې او په 4 رکعات کې 10 کرته قل هو الله ویلې، نو د لس کسانو په باره کې به دا سړی سفارش وکړي د شي لس کسان چې هغه د جهنم د اور لایق دي او اور ورته واجب دی. به ویلي دي چې وغیر ذلك من الاحاديث التي د دین را په دې خو نورم به کې د شي احادیث ته چې هیڅ شی دغه په باره کې ثابت نه دی، بلکې دا د ځان د خلکو جوړی کړي. الموضوعات الكبرى د مولا علي قاري 313 نمبر صفحه او 311. ادین ورسته به صرف یو روایت المحدث الكبير امام نصر الدين الباني رحمه الله په خپل الصحيحه کې ذکر کړی دی تقریبا په دریم جلد کې، چې صرف یو روایت په دې کې راغلی دی هغه د شي الله عز وجل ځان راښکاره کې الی خلقه د خپل مخلوق لا په 15 شعبان، یعنی په شپه 15 شعبان ټول مخلوق له رب العالمین بکنه کوي، خو الا لمشرکین مشرک لنه کې او دغه شنکینګر انسان لا. او به هغه روایت هم ذکر کړی دی، نو په دې کې صرف د رب العالمین د بکنې مسله راغلی ده. لهدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث کې او د صحابه په اقوالو کې د څه خبره څوک نشي ثابتولې چې د 15 په شپه باندې چا د منځونه په دې طریقو باندې وکړه، لکه څنګه چې د علي روایت ذکر کړی دی الله عز وجل به دغه حاجتونه پوره کړي او که سبا د ورځې چارو ژونی ولا به دا مسائل پوره کړی شي. دی باره کې چې څومره روایت راغلي هغه ټول ضعیف دي، هغه ټول موضوعي دي، په یو تعبیر باندې د شی وایي چې هغه ټول دروغ جوړ شوی دي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو ټول مسلمانانو له دا خواسته چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیثو دا معلومیږي چې په مجلسي د شعبان باندې د روزې نه من راغلی ده، لہذا سبا روزه تاسو منی سي. او دغه شان په دې کې چې څومره منځونه د شپې په داخله کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه منځونه راغلي نه دي، هغه ثابت نه دي، ټول ضعیف روایت دي، منګړت روایت دي، موضوعي روایت دي، نو ځان ته ساتل پکار دي. سبا د ورځې روزه نشته او نن په دې شپه باندې په خاص طریقه باندې منځونه نشته څنګه چې داخله کوي. الحمدلله موږ تاسو الله عز وجل لوی نعمت قران او سنت را کړی دي چې کوم شی په قران او سنت باندې ثابت امقه منل پکار دي. موضوعي روایت لکه څنګه چې امام قرطبي فرمایي فلا تلتفتوا الیها، هیڅ التفات اغله مکوي، نو ځان ته وساتئ سبا روزه منیسئ او د شپې د منځونه کوي ما په دغه طریقه باندې لکه دا کوم چې موږ ذکر کړو دا ټول ضعیف دي. الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي